السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امینی مو تاسو زده کوئ مایکروسافټ ایکسل. په دې لیسن کې وزده کوو چې څنګه مونږ کولی شو د خپلې خوښې مطابق د خپل ذوق مطابق کاپي پیسټ ترسره کړو. که زه وغواړم چې د دغه ټیبل چې کوم ټیبل ما سره دلته کې وجود لري د ده نه زه یو کاپي واخلم، دا به زه کنټرول سی کوم او دې ځای کې یا هر هغه ځای کې چې زما خوښه وي هلته به یې کنټرول وي کوم. نو بره چې ما سره کوم ټیبل دی کټ مټ به هماغه ټیبل را کاپي شي او بل هر هغه ځای کې چې تاسو یې غواړئ هلته کې به پیسټ شي. خو که داسې وشي چې زما په دغه ټیبل کې یوازې او یوازې د دغه ټیبل فرموله پکار دی، بل ټیبل مې نه دی پکار، یا کم ټیبل چې ما سره دی دغه کې ما سره یوازې دا فارمیټ پکار دی، لیکل مې نه دی پکار، زه لیکلو ته تغییر ورکوم، یا یو ځای باندې کمانډ اپلای شوی دی او زه غواړم چې هماغه کمانډ را کاپي کړم او بل ځای کې را پیسټ کړم، نور لیکلو ته د تغییر ور نه کړی شي. نو دا بیا د کاپي پیسټ کوم چې موږ سمپل ترسره کوو د هغه په ذریعه اجرا کول ناشونه دی. موږ به بیا دې ځای کې د پیسټ سپیشل نه کار اخلو. څنګه ګورئ دې ځای کې اوس زما دې باندې زه ډبل کلیک کوم نو دې باندې یوه فرموله لګېدلې ده، D5 یې د E5 سره ضرب کړی دی، اني فرموله کیدی شي. زه غواړم چې همدغه فرموله را کاپي کما، نور لیکلو سره زما کار نشته دی. نو دا به زه انتخاب کما او کنټرول سی به پریس کما، دې ځای کې زه راځم او بیا پیسټ سپیشل ته راځم او دې ځای کې به ورته زه یوازې فرموله باندې چک ولګوم او بیا به اوکې کړم. تاسو وګورئ دې ځای کې ما سره نور لیکل رانغی، فقط فرموله مې را کاپي کړه. ګورئ که دې ځای کې تاسو زه ډبل کلیک وکړم نو دلته هم هماغه فرموله اپلای شوې ده، دا سل او دا سل یې سره ضرب کړی دی او دا یې نتیجه راغلې ده. ګوره که زه دلته یو ویلیو انټر کړم نو خپله به سره ضربېږي، بل ویلیو انټر کوم نو د خبرې مطلب مې دا دی چې په پیسټ سپیشل کې کوم چې تاسو ته ما مخکې وویل دې فرموله په ذریعه مونږ کولی شو چې یوازې د یو لیکل نه هغه فرموله را کاپي کړو، نور لیکلو سره به زما کار نه وي. بل اپشن دی کې مونږ سره هغه دی فارمیټ. مطلب زه اوس غواړم دا کم ټیبل چې دلته ما سره جوړ شوی دی همدغه ټیبل مې پکار دی، لیکل پکې زه نور لیکل کوم، همدغه ټیبل مې یا دې شیټ کې پکار دی او یا نیکسټ شیټ کې زه پیسټ کول غواړم. نو سمپلی به کنټرول سی ووایم او کوم ځای کې چې زه غواړم چې د دغه ټیبل فارمیټ هلته کې پیسټ کړم نو ځای به تاسو ورته انتخاب کوئ او هلته کې به تاسو دا دې ځای کې به راشئ پیسټ سپیشل ته او بیا به ورته ویلو نه انتخابوئ، بیا به ورته فارمیټ انتخابوئ او اوکې به پریس کړئ. چې کله هم اوکې پریس کړ تاسو وګورئ نور لیکل یې راوانه غسته، فقط دلته کې چې کوم فارمیټ دی فارمیټ یې ما ته دلته کې پیسټ کړ. بل پکې ما سره دی کمنټ دی، دې ځای کې ګورئ ما سره یو ټیبل دی، دې ځای کې ما یو کمنټ ورکړی دی. نو زه غواړم چې همدغه کمنټ دې ځای کې هم ما سره وي، کوم کمنټ چې دلته لیکل شوی دی زه غواړم چې همدغه کمنټ هوبهو دې ما سره دلته د فیبروري کې وي. د 1200 چې کوم لیکل شوی دی دا د تغییر ونه خوري، فقط کمنټ دلته اپلای شي. څه به کوم کوم ځای کې چې کمنټ لګېدلی دی هلته کې به زه کنټرول سی کاپي به کړم او کوم ځای کې چې غواړم همدغه کمنټ پیسټ شي نو هلته کې به زه پیسټ سپیشل او په پیسټ سپیشل کې بدلته کې زه
کمنټ ته چک ولګوم او هغه نه بعد اوکې. ګوره دې ځای کې ما سره هماغه کمنټ پیس شو، سل کې چې نور لیکل شوي وو هغه سره یې غرض ونه کړ. ورپسې بل د موږ سره ویلیډیشن، مطلب د خبرې مې دا دی چې دې ځای کې اوس ګوره یو ویلیډیشن اپلای شوی دی دې ځای کې هم، خو که دا زه غواړم چې دلته دې اپلای شي، ګوره دلته کې نه دی اپلای شوی، نو ضرورت نشته دی چې بیا ډیټا ویلیډیشن ته لاړ شم او هلته کې لیست انتخاب کړم. نه، فقط دلته کې به زه کوم ځای کې چې ویلیډیشن مطلب ویلیډیشن لګېدلی وي ډیټا ویلیډیشن، هلته نه بیا زه کاپي کړم او کوم ځای کې چې غواړم همدغه ډیټا ویلیډیشن اپلای شي، نو ما هغه سل باندې به ودرېږم. ګوره مثلا دې ځای کې زه ودرېږم او بیا به زه پیسټ سپیشل ته لاړ شم، دې ځای نه هم تللی شي او هغه نه بعد به زه ویلیډیشن باندې چک ولګوم او سمپلی وایي اوکې پریس کړم. وګورئ دې ځای کې چې کوم ډیټا ویلیډیشن ما لګولی و نو مکه فرموله مطلب هماغه سیم کار دلته کې ما سره اجرا شو. په دې کې ما سره نور آپشن هم شته دی، خو بیا به ویډیو مطلب ډیره زیاته لینتي شي، دا به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې کور کړو.